بیا په حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل الأثام من عمل به لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. دا رقم یو سړی دی بدعت شروع. بدعت څه ته وایي؟ یو عمل دی موږ یې کوو خو الله د الله رسول موږ ته نه دی ښوولی او موږ یې کوو د دین په نامه باندې، موږ عبادت بولو، دینداري یې بولو او دا موږ د ثواب په نیت باندې کوو چې یعنې په دې باندې الله راضي کیږي، دا د ثواب کار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چا داسې یو بدعت شروع چې د خدای او د رسول د الله او د الله د رسول له دین سره ټکر و، دې ته بدعت او ضلاله وایي، د ګمراهي بدعت. لا يرضاها الله ورسوله، نه الله ورباندې راضي و نه د الله رسول. كان عليه من الإثم مثل أثام من عمل بها، پر ده باندې هغونه ګناه ده چې څونه خلک په دې ګناه باندې اخته کیږي، د دې ټولو خلکو ګناه الله جل جلاله د ده په کاته کېږي. ځکه زموږ او ستاسې هغه حدیث شریف کې راځي چې الدنیا سجن المؤمن و جنة الكافر، دا دنیا چې دا د مؤمن دپاره یو قسم جیل دی. هغه دا معنا نه ده سړی دا مسلمان دی ولاړی په جیل کې بندي سو. جیل دا معنا چې دلته انسان د خپل طبیعت ته نه دی خلاص، چې د ده زړه غواړي هغه دې کوي، دا رقم نسي کېدلی. د خوب چې سړی د شپې بیده سي او د سهار په ټیم کې سړي ته زبردسته خوب ورغلی، نو د انسان طبیعت او بدن دواړه دا تقاضا کوي چې بس ښه ارام وکړه. خو لیکن د الله جل جلاله امر دا دی چې ته راپورته سه، دا خوب پرېږده، دا بستره پرېږده، بس اودس تازه کړه، لمانځه ته ولاړ. او بیا د انسان طبیعت دا تقاضا کوي چې دا لمونځ دې دلې په خپل کور کې په خپله کمره کې وکړه. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد بیا دا دی چې نه، دا ستا لمونځ به ته په یو مسجد کې کوې چې هلته جومات کېږي. دا رقم ډېر دا رقم شیان، نو چې ته دا خپل طبیعت د الله جل جلاله د حکم تابع کې دا دینداري سو، او چې دا خپل طبیعت د خپلو خواهشاتو تابع کې دا بېدیني سو. په بدعاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په هر شي کې به سړی دې ته ګوري چې آیا دا زما طریقه د رسول الله د طریقې سره برابره ده، او زه خو به داسې نه یم چې د الله په دین کې به مې نوې کیسې شروع کړي. دا بار باید چې دا خبره وسي، وجه دا ده چې موږ او تاسې خو نو ډېره د بېدینۍ ماحولونه دي. دا د ګمرۍ خواته د انسان طبیعت د ګناهو خواته ډېر میلان کوي، او کله کله ماحول و حالات و معاشره سړی و دې ته مجبور کوي سړی د بېدینه سي ګمراه دي. ځکه باید چې دې شیانو کې سړي ډېر باید چې پام وي چې زه څه کوم. یو خبره ده زما له ډېره وخته په ذهن کې دا راګرځي چې دا بعضې ځایو کې به تاسې لیدلي نه یا پټۍ چې کش کې افتتاح چې کوي، ما ته په طبیعت کې دا شی خوند نه راکوي. یعنې دا مسله مې در راوسه نه ده واضح کړې، انشاءالله بیا یې بیان کړو پر ممبر باندې یو ورځ چې دا د چا طریقه ده چې موږ یې کوو. شروع د یو ښه کاروبار، د یو ښه تجارت، د یو ښې پراپرټۍ، د یو ښه یو بل عمل چې مثلا د سړي کاروباري لیول باندې یو ترتیب وي، او موږ یې شروع په دې شي باندې کوو. اخوا ته یو څو کسان ولاړ دي، خوا ته بیا یو پټۍ یې جار کړي، بیا دا پرې کېږي، شروع به دې باندې کېږي. دا د چا طریقه ده؟ دا زما ذهن دا سوال راپورته کړي، دا د چا طریقه ده؟ او زما انشاءالله تعالی پر دې باندې اوس سرچ شروع دی، انشاءالله بیا هغه شرعي حکم هم زه ته بیان کړم چې دا د اهل اسلامو طریقه ده، دا د شرعي طریقه ده که د بېدینۍ طریقه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که چیرې یو سړی د بدعاتو د خرافاتو پر لار باندې ولاړ سي، هر څونه کسان چې پر ده باندې پسې سوله د دا ټولو خلکو ګناه د ده په غاړه ده. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ګمرۍ څخه وساتي.